د حضرت نوح علیه السلام واقعه په قرآن کریم کې درود څلوېښت ځایه ذکر شوې ده. د خپل قوم ته ډېر تبلیغ وکړ، لیکن دې بدبخته قوم د ده خبره ونه منل. نو الله پاک ور باندې یو لوی طوفان راوست چې بغیر د یو څو کسانو څخه کوم چې د حضرت نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې وه، نور ټول قوم په اوبو کې غرق شو، تر دې چې د حضرت نوح علیه السلام خپل زوی کنعان او خپل بیبي واهله کوم چې د ده خبره نه منله، دوی هم په دې طوفان کې هلاک شو. الله پاک فرمایي پس موږ پرانستلې خلاص مو کړې دروازې د اسمان په داسې اوبو سره چې ډېرې راتویېدونکې وې، او د ځمکې څخه مو چینې روانې کړې. بیا ټولې اوبه په هغه کار پسې راجمع سوې کوم چې مقدر تجویز سوي وو، یعنې ټول مو په اوبو کې هلاک کړل. ورپسې وروسته الله پاک فرمایي بېشکه موږ پرېښوده دا واقعه یوه نښه د عبرت دپاره. پس آیا څوک نصیحت اخیستونکی سته، یعنې پند اخیستونکی سته چې د دې واقعې څخه عبرت واخلي؟ پس څنګه و زما عذاب او زما ویرول؟ او همداراز د حضرت صالح علیه السلام د قوم سمودیانو ذکر په قرآن کریم کې په 9 سورتونو کې سوی. د هم خپل قوم سمودیانو ته ډېر نصیحت وکړي، خو دوی هم د ده خبره ونه منل. اخر قوم ورڅخه مطالبه وکړه چې که ته یقیني پیغمبر یې نو د دې غر څخه د 10 میاشتو بلار به اوښه راوباسه. حضرت صالح علیه السلام دعا وکړه، په غره کې حرکت را پیدا سو، یو غټ کاڼی پر مابینځ 2 ځایه سو او د هغې څخه د 10 میاشتو بلار به اوښه راووتله. لیکن دې بدبخته قوم بیا هم خبره ونه منل. بیا ورته حضرت صالح علیه السلام وویل چې دې اوښې ته نقصان مه رسوئ. اخر په دې قوم کې یو بدبخته کس دا اوښه قتل کړه. کله چې حضرت صالح علیه السلام خبر سو نو قوم ته یې وفرمایل تاسو په خپلو کورونو کې د ژوند څخه 3 ورځې فایده واخلئ، یعنې 3 ورځې وروسته به در باندې د الله پاک عذاب راځي. خو یاد ساتئ دا داسې وعده ده چې بالکل دروغ پکې نسته. دې بدبخته قوم پر ځای د دې چې توبه یې ویستلې وای او پر خپل کار باندې پښیمانه سوي وای، برعکس یې د حضرت صالح علیه السلام د قتل کولو کوشش کوي. حضرت صالح علیه السلام ورته د عذاب علامه هم ښودلې وه چې سبا د زیارت یعنی د جمعرات په ورځ به ستاسو د ټولو مخونه تک ژړ سي، او د جمعې په ورځ به د ټولو مخونه سره سي، او د هفتې په ورځ به د ټولو مخونه تک تور سي، او همدا ورځ به ستاسو د ژوند آخري ورځ وي. او همداسې بیا وسوه هم چې د زیارت د جمعرات په ورځ د ټولو مخونه تک ژړ سوه، خو بیا هم دوی الله پاک متوجه نه سوه. او برعکس ټول قوم د حضرت صالح علیه السلام د قتل کولو په فکر کې وه. په 2مه ورځ د ټولو مخونه سره سوه، او په 3مه ورځ د ټولو مخونه تک تور سوه. دوی د خپل ژوند څخه مایوسه سوه او د عذاب په انتظار کې وه چې په دې حالت کې په ځمکه باندې یوه تیزه زلزله راغله او ورسره یو بیرونکی تیز اواز وسو چې د حضرت جبریل علیه السلام ور باندې د الله پاک په حکم یوه تیزه چیغه ووهله چې د هغې په نتیجه کې ټول قوم ځای پر ځای هلاک شو. نو الله رب العزت فرمایي وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فكأن لم يغنوا فيها، یعنی ظالمان یوې تیزې غیبتي چیغې ونیول نو د سهار په وخت په خپلو کورونو کې داسې پړ مخې پراته ول گویا دوی چې د سره څخه دلته اوسېدلي نه وه. همداراز په قرآن کریم کې د حضرت هود علیه السلام د قوم تذکره په 9 سورتونو کې سوې. د هم خپل قوم ته ډېر نصیحتونه وکړه چې د الله پاک او د رسول اطاعت وکړي. د ده قوم بتپرست او ظالمان وو. الله پاک دوی ته ډېر قوت ورکړی وو، خو دوی د خپل طاقت په نشه کې ډېر مست وو او د حضرت هود علیه السلام خبره یې ونه منله. ایمان یې را نه وړ او د ظلم څخه ونه وشتل. الله پاک په دوی دا عذاب راوست چې 7 شپې او 8 ورځې
پر مسلسل داسې سخت تیز هوا وچلیدل چې انسانان او څاروي حیوانات دا ټول به په هوا کې الوتل او په ځمکه به واپس راغورځېدل او ورسره حضرت جبرائیل علیه السلام ورباندې تیزه چغه هم ووهله چې په نتیجه کې د حضرت هود علیه السلام او د څو ملګرو څخه علاوه نور ټول قوم تباه سو. الله پاک فرمایي چې د هغه خلاصه او یعنی هر چې عادیان و نو دوی په داسې تیز باد هلاک کړل سوه چې دا باد ډېر توند و. الله تعالی په دوی باندې دغه تیز باد 7 شپې او 8 ورځې پرلپسې مقرر کړی و. پس تا به دغه قوم ته کتلو چې په دې باد کې په ځمکه پړ مخې داسې راپرېوتلي وو ګویا غورځېدلو قجورو ډډۍ تنی دی. آیا ته په دې کې څوک واقف پاتې وینې؟ یعنی داسې تباه سو چې یو کس هم په دې ظالمانو کې بچ پاتې نه سو. او همدارنګه د حضرت لوط علیه السلام واقعه هم په قرآن کریم کې په څو سورتونو کې ذکر ده. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره و. دی د سدوم علاقې ته تللی و او هلته خلکو ته د دین دعوت ورکوي. خو د ده قوم ډیر سرکشه، متکبره او بد اخلاقه و چې پکې ډیره خطرناکه بیماری هم و چې د هلکانو سره به یې لیواطت کوي او دا به یې شرم هم نه ګڼي بلکې عادت یې ګرځېدلی و او په ښکاره او فخر سره به یې دا کار کوي. حضرت لوط علیه السلام ډیر نصیحت ورته وکړ خو دوی منع نه سوه. دا واقعه په تفصیل په سورة حجر 5 رکوع او سورة هود کې الله پاک بیان کړي چې کله فرشته حضرت لوط علیه السلام ته په انساني یعنی د ځوانانو په شکل کې راغله چې د ملمانه سوه. حضرت لوط علیه السلام چې دا ولیدي نو وی نه پیژندل چې ګنې دا فرشتي دي. نو ویره ورسره پیدا سو چې حسنه زما قوم د دې ملمنو بې عزتۍ وکړي. قوم یې چې خبر سو نو په منډه راغله او د حضرت لوط علیه السلام څخه یې دا مطالبه کوله چې دا هلکان موږ ته حواله کړه. د ورته ډېر نصیحت وکړ چې دا زما ملمانه دي، تاسو ما مه رسوا کوئ، تاسو ولې په داسې قبیح عمل کې مبتلا یاست. هغوی ورته وویل چې تا ته ښه معلومه ده چې موږ د دې شوقیان یو، عادت مو ګرځېدلی، موږ ته نصیحت مه کوه. خو د هلکان موږ ته حواله کړه. حضرت لوط علیه السلام ډېر خفه سو. نو فرشتو ورته وویل چې ته بیریږه مه، موږ فرشتې یو، دا خلک تا ته هیڅ زیان او نقصان نشي دررسولی. خو ته داسې وکړه چې کله د شپې څه حصه تېره سي نو د خپل کور خلکو سره د دې ځای څخه ووځه او شاته مه راګورئ. باقي ټول قوم به تباه کېږي چې ورسره به ستا بیبي هم وي، دا به هم په عذاب کې هلاکېږي. حضرت لوط علیه السلام د شپې ورڅخه ووت. د بیبي د نیمایي لارې څخه واپس راغله او د قوم سره په سدوم کې پاته سوه. چې کله سهار سو نو اول ورباندې یوه تیزه چغه ووهل سوه. بیا حضرت جبرائیل علیه السلام دا ټول قوم سره د آبادۍ پورته کړ او برعکس یې راوغورځول او د لوړ څخه یې ورباندې الله پاک د کاڼو باران هم راووروي چې په نتیجه کې یې ټول قوم تباه سو. نو الله پاک فرمایي یعنی د نمر خطو په وخت دوی یو هیبتناکې چغې ونیوه. بیا مو د دې کلي لوړ طرف برخه لاندې کړه او د لوړ څخه مو ورباندې د پخې خاورې دا ډبرې وورول. بېشکه په دې واقعه کې علامه د عبرت د فکر کوونکو دپاره. همدارنګه د حضرت شعیب علیه السلام د قوم انجام، دا واقعه هم په قرآن مجید کې ډېر په تفصیل سره ذکر شوی. حضرت شعیب علیه السلام چې کوم قوم ته رالېږل سوی و، قرآن کریم په بعضو ځایونو کې هغه په اصحاب مدین سره ذکر کړی او په بعضو ځایونو کې د اصحاب الایکته د بڼې خلق په نوم سره ذکر کړی. دې قوم په حضرت شعیب علیه السلام باندې ایمان رانوی، حقوق الله او حقوق العباد یې ضایع کول، یعنی غلاوې به یې کول او غټه مریضي په دوی کې بیا دا وه چې په ناپې طول کې به یې ټګي کوله، کمۍ به یې کوئ. حضرت شعیب علیه السلام ورته ډېر نصیحت وکړي خو دوی ونه منل. تفسیر بحر محیط لیکلی چې آخر کې الله پاک په دوی دا عذاب راوست
چې په دوی دومره سخته ګرمي راغوستله گویا چې د جهنم دروازه ورته راخلاصه سوې وي. په هیڅ ځای کې ورته سکون او آرامي نه میلاوېدل. نو دا خلک ټول ځنګله ته وتښتېدل. الله پاک هلته یوه ورځ راپورته کړه چې د هغې لاندې یخه هوا چلېده. د حضرت شعیب علیه السلام او د ملګرو څخه علاوه نور ټول قوم هلته په دې نیت راجمع سوي وه چې د دې څخه به باران راوورېږي. الله پاک په دوی باندې د ورېځې څخه اور راووروي او ورسره زلزله هم پرې راغله چې په نتیجه کې ټول قوم تباه شو. الله پاک فرمایي یعنی پس ونیول دوی لره عذاب د ورېځې د سوري، بېشکه چې دغه د عذاب ډېره سخته ورځ وه او بېشکه په دې واقعه کې د خلکو دپاره نښه د قدرت ده، یعنی چې سوچ او فکر وکړي یعنی عبرت به ورڅخه واخلي. او همدارنګه د فرعون او د ملګرو انجام. د حضرت موسی علیه السلام واقعه په قرآن کریم کې په مختلفو صورتونو کې ذکر ده. کله چې ده ته د نبوت ملاو سو نو الله پاک ورته حکم وکړي چې فرعون ته ولاړ شه، هغه سرکشي کړي، د خدایي دعوه کړي، ته ورته د توحید تبلیغ وکړه. حضرت موسی علیه السلام فرعون ته ډېر دعوت ورکړ، معجزې هم ورته وښودلې، خو ده خبره ونه منل. اول خو ورباندې الله پاک مختلف قسم عذابونه راوستل، لکه قحط صالح، طوفان، د ملخانو عذاب، د سپږو عذاب او د چنډخانو عذاب. او دا عذابونه به یو محدود وخت پورې وه، بیا به ختم سوه. یو څه مهلت به ورکړل سو، خو دوی به بیا هم خبره ونه منله. د ډېرو مقابلو څخه وروسته الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړي چې بني اسرائیل د ځانه سره کړه او د مصر څخه هجرت وکړه، شام ته ولاړ شه. نو حضرت موسی علیه السلام خپل قوم بني اسرائیل د ځانه سره روان کړل. تقریبا 6 لکه خلک وه او د شپې په اوله حصه کې شام طرف ته روان سوه. فرعون ته چې کله معلومه سوه چې حضرت موسی علیه السلام ووت او ورسره بني اسرائیل هم لاړه، نو خپل ټول فوج یې راجمع کړ. تقریبا 7 لکه سواره وه او 80,000 آسونه والا وه. دوی د حضرت موسی علیه السلام پسې روان سوه. کله چې بني اسرائیل ولیدی چې د شا څخه یو لوی فوج راپسې راغی او مخې ته بحر قلزم دی او په زړه کې یې بیره پیدا سوه، حضرت موسی علیه السلام ته یې وویل انا لمدرکون، موږ خو راګیر سو، یعنی مخې ته دریاب دی او شاته بیا دا فوج دی. حضرت موسی علیه السلام ورته تسلي ورکړه، کلا ان معي ربي سيهديني، هرگز داسې نه ده، زما سره خپل رب دی، هغه به ما ته رهنمایي کوي، لار به ښیي، یعنی زموږ د نجات څه صورت به راوباسي. الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړي اضرب بعصاک البحر، ته په خپله امسا په دې خپله لکړه دریاب ووهه. نو چې حضرت موسی علیه السلام په امسا باندې دریاب ووهی نو 12 لارې پکې جوړې سوې، ځکه بني اسرائیل 12 قبیلې وه. ټول په حفاظت سره په دې اوبو کې پورې وتل. کله چې فرعون او د لښکر دلته راورسېده او د دوی د حیرانونکې نظاره یې ولیدل چې اوبه ولاړې دي او لارې پکې جوړې سوې، نو فرعون ژر خپل لښکر ته وویل دا اوبه چې ولاړې دي نو دا زما د هیبت او د ویرې د وجې ولاړې دي، دلته هم تکبر شروع کړي. دا یې وویل او په دریاب کې ورګډ سو. په دې لارو کې دوی هم روان وو، خو چې کله ټول لښکر په دریاب کې داخل سوه نو الله پاک اوبو ته د روانېدو حکم وکړ. اوبه روانې سوې، فرعون او ټول لښکر یې په اوبو کې غرق سو. الله پاک فرمایي فغشیهم من الیم ما غشیهم، پس پټ کړل دوی د سمندر هغه چې پټ یې کړل دوی، یعنی د سمندر غټ غټ موجونه او څپې په دوی راغلي او ټول یې ډوب کړل. نو د دې څخه علاوه په قرآن کریم کې نور د عبرت واقعات هم ذکر شوي، لکه د قارون په ځمکه کې ننوتلو واقعه، د اصحاب السبت والا واقعه چې د الله پاک حکم یې ونه منلو نو الله پاک ورڅخه بیزوګان او خنزیران جوړ کړه.
نو باید دا واقعات او الله پاک چې پر دا مخکینی قومونو کوم عذابونه راوستلي وو دا ټول د دې لپاره چې موږ او تاسو باید د دې څخه عبرت واخلو هغه اعمال او هغه بد کرداري هغه افعال او اقوال باید ونه کړو کوم چې مخکینی قومونو هغه بدو قومونو کړی و